د دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په ډیری ولایتونو کې د اختر تیر 3 ورځنی اوربند نقض کړی او په زیاتره سیمو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. د یاد وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي چې طالبانو په 10 ولایتونو کې د اختر په ورځو کې بریدونه کړي چې په پایله کې شاوخوا 40 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دفاع وزارت همداراز د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د بشپړ چمتووالي خبره کوي. با تاسف که طالبان برخلاف توقع مردم افغانستان آتش بس به شدت نقض کردند. در جریان 3 روز آتش بس اعلام شده فعالیت‌های تروریستی طالبان ادامه داشت و در نتیجه تحرکات تروریستی طالبان 21 غیر نظامی به شهادت رسیدند و 33 تن دیگر زخم برداشتند. پس از ختم 3 روز آتش بس اعلام شده فعالیت‌های تروریستی طالبان همچنان ادامه دارد و حملات طالبان متوقف نشده، بالای مردم افغانستان به شدت جریان دارد. په ورته مهال وسلوالو طالبانو بیا د دفاع وزارت دغه اداره کړي او افغان حکومت یې له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړی دی. خو عام افغانان بیا د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي او وایي چې د جګړې ښکېلې غاړې دې اوږدمهاله او دایمي اوربند وکړي. د کابل ښار یو اوسېدونکی جلیلي وایي که څه هم د اختر په تیرو 3 ورځو کې جګړې کمې وي، خو دوی ټینګار کوي چې د جګړې دواړې غاړې دې دایمي اوربند رامنځته کړي. نو دغه 3 ورځنی اوربند خو واقعیت موږ ډېر خوشحاله وو چې 3 ورځې اوربند و ملي ځواکونه د خپل طالبانو سره یعنې دواړه موږ ورونه دي د سره یو ځای شوي وو. موږ خپله هم ورسره اختر مبارکیانې وکړلې او ډېر خوشحاله وو. همدغه دولت نه غواړو چې د ملي ځواکونه غواړو، د طالبانو هم غواړو چې دایمي اوربند باندې فکر وکړي او دایمي اوربند خبرې مخکې یوسي. دغه راز د کابل ښار یو بل اوسېدونکی حاجي عطا جان چې تازه له کډوالۍ څخه هیواد ته راستون شوی وایي چې که څه هم د اختر د پخوا په پرتله ښه وو، خو که دایمي اوربند وشي د ده په شمول ټول کډوال به خپل هیواد ته راستانه شي او خپل ژوند ته به دلته ادامه ورکړي. موږ طالبانو څخه هیله کوو الله پاک د طالبان هم زموږ ورونه دي، حکومت هم زموږ ورور دی، ټول زموږ ورونه دي. موږ الله نه دا غواړو چې موږ وطن کې سوله راسي او امن راسي. موږ په خپل وطن کې ګزاره وکړو، په پردي وطن کې در بدر خاک به سره کونډې یتیمان هم ګرځي، خیراتونه کونډې هم ګرځي، در بدر پاکستان ته لاړ شه افغانیان در بدر خاک به سره دي. ولې نه راځي په وطن کې سوله نشته، په وطن کې امن نشته؟ که امن راسي وطن ته موږ خپل وطن ته راځو. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی علي محمد وایي چې کاروبار یې د اختر په ورځو کې ښه و، خو که دایمي اوربند وشي د دوی کارونه به نور هم ورسره ښه شي. عید یک‌ذرگک در 27 رمضان که انتحاری شد مردم ما یک‌ذره جگرخون شد. دیگه یک مشکل دیگه است که آتش بس شود دیگه که مردم افغانستان آرام زندگی کنه. بیخی دیگه آتش بس دائمی باشه، 3 روزه و 4 روزه نباشه. عام افغانان داسې مهال د جګړې له ښکېلو غاړو د اوربند د غځېدو غوښتنه کوي چې د اختر د اوربند موده تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده او دواړو لورو یو ځل بیا د ټوپکو شپېلۍ یو بل ته اړولي دي. تازه دفاع وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو د هیواد په 18 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.